بیننده های عزیز چینل شرنگ سلام و احترام تقدیمتان. خدا کنه همه دارای صحت کامل باشید. برنامه کمک به نیازمندان دا گز دا میدان است. درنو لیدونکو تاسو په تیر خبرونه کې ولیدل چې موږ دوه سواله مطرح کړل او ډیری لیدونکو جواب را لېږلی ده په فیسبوک په مسنجر کې چې لنی کمرغه د ډیرو جوابونه سم دي او په لیدونکو کې یو تن همکاری کړې ده. یکی از بینندای ما همکاری کرده و مبلغ 2000 افغانی با برنامه دا گز دا میدان کمک کرده که در قرعه‌کشی روز 4 ماه مبارک رمضان که از برنامه اول ماست 2000 افغانی به یکی از مستحقین کمک خواهد کردیم. سوال دوم برنامه دوم براتان مطرح میکنیم. خدا کند که همکار باشین در برنامه ما و کمک به مستحقین کنید. کمک شما به برنامه کمک مستقیم به مستحقین است. یا سوال برنامه. بیننده های عزیز میبینین که 10 پلته گوگرد است. هر پلته گوگرده از 2 پلته گوگرد گذشتانده با سوم جوره میکنیم. د دوونه گوگرد نه تیرو دریم سره جوړه کوو. دا باید 15 جوړی سي او هر دانه باید له دوونه تیر سي دریم سره جوړه سي. دا د دې دوونه تیریږي د سره جوړیږي. اخر کې باید دا 15 جوړی سي. هر دانه چې موږ د دوونه تیرو دریم سره جوړه کوو نو اخر کې 15 جوړی کیږي. خدا کنه سوال فهمیده باشین. یک بار دیگه تکرار میکنم. 10 پلته گوگرد است که 5 جوره میشه، یعنی 5 دو 10. هر پلته گوگرد باید از 2 عدد گوگرد گذشتانده با سوم جوره کنیم. طور مثال 1 2 با سوم جوره شد. دیگهش مثال با 1 2 از 1 2 میگذرانیمش که سوم جوره میکنیم. اما تو دیگهش 1 2 با ای جوره میشه. مثال دیگهش هم اینمو تو گذشتانده از 1 2 با سوم جوره میکنیم. 5 جوره باید شود. سوال حل کنین و جایزه بگیرین. سوال اول برنامه بود. سوال دوم برنامه قسمی است که اول خو مرحبا باشین که در اسامی چندان خوب نیستم. دو دوست هستند با هم که 8 گلن تیل در یک بیلر دارن. 8 گلن تیل. یک 5 گلنه خالی داره و یک 3 گلنه خالی. امی 8 گلن تیل باید طور با هم تقسیم کنن که 4 گلن به یکیش برسه و 4 گلن به نفر دومی. درنو دوستانو ګورئ چې یو بیلر کې تیل دی 8 ګیلنه تیل دی. دا باید 2 دوستان خپل منځو کې سره تقسیم کی. دا دوستان داسې دي چې د یو غړپ تیلو نه یو بل ته نه تیریږي. نو یو تشه 15 ګیلنه لري، یو تشه 3 ګیلنه لري. 8 ګیلنه تیل دی. دا 8 ګیلنه دوی څنګه دغه 2 یوې 15 ګیلنې یو 3 ګیلنې په مرسته سره تقسیم کی چې 4 ګیلنه یو ته ورسیږي، 4 ګیلنه بل ته. دا گز دا میدان کمک به نیازمندان. بیننده های عزیز منتظر جواب سوالا هستیم که شما جواب روان کنید برای ما و مستحق جایزه شوین، جایزه را ببرین. و همچنان منتظر کمک های شما هستیم به برنامه که کمک های شما مستقیم به مستحقین میرسته. تاسو مرسته مخامخ بې وزله کیږي. د خبرونې سره اوسئ. یو څه هیر مې نسی چې تاسو ته یاد کړم چې وړاندې مې ویلې یو تن له دوستانو چې سلیمان نومیږي 2000 افغانۍ خبرونې سره مرسته کړې چې هغه به راتلونکې د روژې 4مه یوې بېوزلې کورنۍ سره د هماغه پیسې به یا نغدې ورکو یا به مواد ورته واخلو. شرنګ سره پاتې شئ. شرنګ مینه خوروي. کور پاتې شئ، روغ پاتې شئ.